ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مون موسی ته کتاب ورکړ، له هغه وروسته مو پرلپسې پیغمبران ولیږل. په پای کې مو عیسی ابن مریم له روښانه نښو سره ولیږل او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسو د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسو ته راغلی دی، نو تاسو ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وی وای زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی. له دې کبله هغوی ډیر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اوس چې کتاب هغه ته د الله له لوري راغلی دی، دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوانه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپل د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې. او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم، نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وی په دې منکران. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بد وسیله ده چې پر هغه سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی، د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي. نو ځکه دوی د غضب لپاره د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېر سپکونکې سزا ټاکل شوې ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. کله چې هغه ته ویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړي، نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنی د بنی اسرائیلو نسل تر راغلي دي. له دې صحیح باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي. په داسې حال کې چې هغه حق ده او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوانه له هغو سره موجود. خنو هغو ته ووایه که تاسو پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسو ته راغلي و، نو لدينا مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولي وجل چې په خپل د بنی اسرائیل په نسل کې زیږیدلي. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسو ته موسی له ډول روخانه نښانو سره راغی، بیا هم تاسو داسې ظالمان وای چې د هغه د تشاشوا خو سکه مو خپل معبودون یو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ
بهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړی چې پر تاسو باندې د تور غره پر راپورته کولو مونږ درڅخه اخیستو. مونږ تاکید کړی و چې کوم هدایت در لیږو پر هغه په کلک عمل وکړي او غوږ ورته کېږدئ وای اورئ. ستاسو پلرونو نیکونو وویل چې مونږ واورېدل خو مونږ نه منل او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. وایه که تاسو مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسو ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي.